سلامونه به مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ د خپرونې په دې برخه کې خالد مومند را سره دی د مومند صاحب سره پر دې باندې بحث او خبرې کوو چې اختر را نږدې دی په یوه اختر کې افغانانو هغه هیله یې پوره شوه د اوربند هیله د سولې هیله د مینې ورورګلوۍ هیله چې یو بل ته به غاړې ورکوي کلو بانډو ته به ځي د کلو خلک به ښار ته راځي او د ښار خلک به کلیو ته ځي خو اوس هم د خلکو غوښتنه څه ده آیا دغسې یو غوښتنه لري طبعا چې دغسې غوښتنه لري خو تر دې نه مو پورې څه شوي دي او سوشل میډیا کې یا هم د ځوانانو د خلکو غږ جګول په دې برخه کې څومره رول لري مومند صاحب ستړي مه شئ او سهار مو په خیر مننه سلامونه تاسو او د ټلویزیون درنو لیدونکو ته هیله لرم چې لیدونکو هم خپلی سهار پیل کړی وي ډېره مننه مومند صاحب تقریبا کم وخت پاتې دی اختر ته او څه فکر کوئ که چېرته خلک غږ جګ کړي که چېرته ځوانان غږ جګ کړي یو ځل بیا به داسې اوربند شاهدان واوسېږو نظري صاحب لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل اوربند د هر افغان هیله ده هغه که اختر کې وي که بغیر له اختر نه وي مګر له بده مرغه دا چې اوربند نه کېږي او ښکېلې خواوې سره په جګړو اخته دي یو بل سره زیان یې یا هغه تاوان یې عام ولس ته رسېږي تر ډېره بریده ښځې ماشومان سپین ږیري ځوانان یعنې د ټولنې هېڅوک هم خوندي نه دي له دې جنګ نه چې د ښکېلو خواو تر منځ روان دی لکه د تیر اختر په څېر بیا هم د ټولو افغانانو غوښتنه نه یوازې د ځوانانو دا ده چې ښکېلې خواوې حد اقل باید د اختر په ورځو کې سره اوربند وکړي او دغه د خوښۍ ورځې چې واقعا افغانان ورته یو کال انتظار باسي تر څو دغه اختر راشي دوی کلیو بانډو ته کورونو ته مشرانو لویانو خواته لاړ شي دغه د دوی هیله پوره کړي او د تیر اختر په څېر یو ځل بیا اوربند وکړي او حد اقل دغه درې ورځو کې د افغانانو وینه توی نه شي او افغانان د خوښۍ احساس په واقعي ډول باندې وکړي څومره اړتیا لیدل کېږي اوس موږ مخکې د یاده وکړله چې دایمي اوربند ته موږ ضرورت لرو چې وخت دایمي اوربند نه کېږي نو دغه درې ورځې تاسو چې تیر کال دغه تاسو چېرته لاړئ او څومره مو د خلکو په سترګو کې او په دغه کې شونډو باندې مسکا ولیدله په دې ورځو باندې نظري صاحب اصلي خبره دا ده چې دا یو حقیقت دی دې نه انکار کولی نه شو چې ښکېلې خواوې چې دلته جګړه کوي یا سره په جنګ کې لیدو اړ افغانان دي له بده مرغه دا چې جنګ هر لوری لري په هغې نه غږېږو متضرر هم افغانان دي نو که دی خوا تلفات وي که اخوا تلفات وي بالاخره ضرر افغانانو ته رسېږي او افغانان پکې د غم په ټغر کښېني نو تیر اختر کې چې درې ورځې اوربند موږ هم ځینې ناامنو سیمو ته چې هلته تګ ناممکن ولاړو د اختر مبارکۍ په خاطر یا مو ولیدل چې دواړه ښکېلې خواوې یو بل ته غاړه ورکوي د اختر مبارکي ورکوي یعنې واقعا دا زما په ژوند کې داسې یو خاطره وه چې بیا به تکرار نه شي د خوشحالۍ اوښکې مې ځکه راغلله چې یعنې که موږ له زړه نه وغواړو هغه ورځ لرې نه ده چې په دوامداره توګه دغسې اوربند وشي دوی سره یو بل په غېږ کې ونیسي یعنې دا یو مشهوره مقوله ده وایي جنګ اتل نه لري که څوک جنګ ګټي او که څوک جنګ بایلي دا دواړه اتلان نه دي بلکې اتل هغه څوک ده چې جنګ ته د پای ټکی ږدي نو واقعا افغانان دې ورځې ته ډېر سترګې په لاره دي او د دواړو خواو نه غواړي چې اوربند وکړي سره او حد اقل د اختر په ورځو کې د خلکو خوشحالۍ په غم بدله نه کړي او اختر پرېږدي چې افغانان په خوشحالۍ او په سوکالۍ کې ولري څه کول پکار دي د عامو وګړو لپاره د ځوانانو لپاره د سپین ږیرو لپاره دیني علماو لپاره څه کول پکار دي تر څو دغه غږ بدرګه شي او دغه غږ دواړه لوري واوري او افغان دولت خو ورته چمتو دی خو که چېرته د دولت مخالف وسلوال دغه غږ واوري څه کول پکار دي چې هغوی راضي شي تر څو دغه درې ورځې یا څلور ورځې اوربند اعلان شي کېدای شي دولت او ښکېلې خواوې چې یو بل سره په جګړه اخته دي دوی ځان ته دلایل ولري مګر د ولس لپاره دا دلایل د یوه هم د منلو وړ نه دي که دوی جنګ کوي که هغوی جنګ کوي دا د ولس لپاره د منلو وړ نه دي ولس فقط او فقط سوله غواړي سکون غواړي ارامښت غواړي یعنې
د ولس غوښتنه همدا ده چې باید اوربند وشي، دلته سوله وي، دایمي سوله وي. حد اقل که دایمي سوله نه وي دغه 3 ورځې موقتي اوربند د اختر لپاره باید وشي او یعنی د ولس غوښتنه له هغه پیل څخه همدا ده. دغه غږ باید د چا لخوا بدرګه چې دغه کار باید څوک وکړي؟ دا غږ باید د ټولنې د ټولو وګړو لخوا نه، که هغه سپین ږیری ده، که ځوان ده، که ښځینه دي، که بالاخره د ټولنې هر وګړی ده. دا یې مسؤلیت ده او دا یې رسالت ده چې باید دغه غږ اوچت کړي او د ښکېلو خواو نه وغواړي چې باید اوربند وکړي سره او پرې نږدي چې د اختر ورځې چې واقعا افغانان خو نوره کومه خوښي نه لري. موږ یې وینو، موږ خپله هم په همدې ټولنه کې ژوند کوو، له بهر نه یې راغلي چې موږ وایو چې هلته به دا او دا و. یعنې همدې ټولنه کې ژوند کوو، روزانه بدبختي، دلته وژل، هلته وژل، دلته چاودنه، هلته چاودنه، دلته انفجار، هلته یعنې په همدغه کې رالوی شو او همدا مو ورځنۍ د ژوند چارې دي. یعنې داسې موږ د خوشحالۍ ورځ دلته نه ده لیدلې. حد اقل دغه اختر چې افغانان ورته امیدونه لري چې دا به د خوشحالۍ او د سوکالۍ پیل وي او د خوشحالۍ ورځې دي، دیني ورځې دي او په دې ورځو کې حد اقل باید افغانان ویرجن نشي، افغانان باید د غم په ټغر کې نه وي او هغه خوښي چې الله پاک په دوی پیرزو کړې ده، د الله پاک بندګان هم دا خوښي په دوی باندې پیرزو کړي او دغه ورځې په خوښۍ تېرې کړي. واقعا څومره اعتماد ترلاسه شو په همدغه تېر اوربند کې؟ ځکه داسې فکر هم و چې ممکن د دې اوربند نه سوء استفاده وشي، هم داسې عمل ورباندې ونه شي. دلته ښارونو ته طالب وسلوال راغلل او همداراز کلیو ته که خلک تله هم په یو ډول ډار تلل، ځینې به تللي وو، ځینې به نه وو تللي. په دې تېر اوربند کې څومره اطمینان ترلاسه شو چې طالب چارواکي او همداراز د دولتي چارواکي دې ته ژمن دي چې باید اوربند که چېرته کېږي نو دواړه لور ته به یو بل ته هېڅکله هم زیان نه رسوي او دغه اعتماد به ساتي؟ اصل کې نظري صاحب اعتماد هغه وخت رامنځته کېږي چې سره نږدې نه کښېني او دوی د هغوی د زړه درد واوري، هغوی د دوی د زړه درد واوري، بالاخره دغه مشترک ټکی چې دوی اختلاف ده پرې دوی ته د حل لاره په ګډه پیدا کړي. مګر داسې نه کېږي چې زه یو چېرته ناست یم، ته بل چېرته ناست، ته زما په اړه اعلامیه ورکړه، زه ستا په اړه اعلامیه ورکړم، زه ستا وژل روا ګڼم، ته زما وژل روا ګڼه، یو بل به سره وژنو. د تېر اوربند نه مو څه شی پند واخیستی، څه مو یاداشت واخیستی؟ آیا هغه ښکېل لورې څومره لیواله دي سولې، څومره لیواله دي چې دوی ښارونو ته راشي، دوی راشي د یو بل تر څنګ کښېني؟ زه فکر کوم نظري صاحب چې هېڅوک به هم د جنګ پلوی نه وي. یعنې ښکېلې خواوې دواړه ستړي دي له جنګ نه او غواړي چې سوله وکړي. مګر دا چې دلته ځینې نور مسایل شته دي چې په هغې باندې موږ تاسې ټول پوهېږو، هیله ده چې هغه مسایل هم استه استه حل شي او هغه د اختلاف ټکي چې دوی تر منځ دي هیله ده چې هغوی ته هم دوی یو د حل لاره پیدا کړي، یعنې داسې یو لاره د حل ورته پیدا کړي چې د دواړو لورو قناعت پرې راشي او یو دایمي سوله دې وطن کې راشي، یو دایمي سکون دې وطن کې راشي. نور هغه مور چې یعنی یو ماشوم وروزي 14 کلن شي یا 13 کلن شي، بالاخره هغه پوهنتون دوره ختمه کړي، هغه بیا په دې جګړه کې له منځه لاړ شي. دا واقعا ډېره دردونکې ده دغه مور لپاره. موږ ولیدل چې یعنی د افغانستان په کچه به داسې کورنۍ نه وي پاتې چې د جګړو کې زیانمنې شوي نه وي یا یو ضرر نه وي ورسېدلی یا یې غمجنې شوي نه وي، د غم په ټغر نه وي ناستې. ټولې کورنۍ داغدار دي، ټولې کورنۍ غمجنې دي او هیله دا ده چې وروسته له دې نه دې برخې ته جدي پاملرنه وشي او دغه د افغانو میندو اوښکې تویې نه شي. واقعا د اوربند په دې غږ سره یا هم د دې غږ په بدرګۍ سره د سوشل میډیا رول څومره مهم ګڼئ؟ اوس په دې وخت کې هر څوک، طالبان دي که افغانان دي، هر وګړی فیسبوک او ټویټر او د سوشل میډیا لري. دغه څومره اړین بولئ چې د دې له لارې څخه غږ پورته شي؟ د سوشل میډیا خو واقعا چې یو انقلاب راوستی په افغانستان کې او اوس نن سبا هر څه د سوشل میډیا له لارې تعقیبېږي، خصوصا ټویټر او فیسبوک صفحې چې ډېرې مشهوره شوي دي. هیله مې دا د ټولو افغانانو نه چې له یو سر نه ټول په خپلو سوشل میډیاو کې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د اوربند غږ اوچت کړي، د دواړو خواو نه وغواړي چې حد اقل د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. زه فکر کوم چې نتیجه به یې خامخا مثبت وي. واقعا ډېره زیاته مننه. په همدې هیله یو چې دغه نتیجه ورکړي او په دې اختر کې موږ د دې شاهدان واوسېږو چې یو ځل بیا کله بانډو ته لاړ شو، یو ځل بیا د کله خلک ښار ته راشي او په ازادانه ډول سره په خوشحالۍ سره دغه اختر ولمانځو. مننه له تاسو نه هم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. اوس هم یوه ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، ویې ګورئ، بیا هم راسره ملتیا وکړئ. بیا هم د خپرونې وروستۍ شېبې او عبدالجبار احمدي به راسره ملتیا کوي.
آدانا به شهر بزرگ در ترکیه که پس از نسل‌کشی آرامنه و قتل عام آدانا و محو شدن جمعیت ارمنی ها رسما ترکنشین شد، اما اقلیتی از کردها، عربها و ارمنی ها خاموش هم در آن زندگی می کنند. آدانا در حال حاضر پنجمین شهر پرجمعیت ترکیه پس از شهرهای استانبول، انقره، ازمیر و بورسا است. مرکز آستان آدانا می باشد. آستان آدانا در سرشمار سال 2013 بیش از 2 میلیون جمعیت نفر دارد که مرکز شهر آدانا تا دریای مدیترانه 30 کیلومتر فاصله دارد و بر روی رود سیهان قرار دارد. از شرق تا غرب آدانا 100 کیلومتر فاصله دارد. آدانا پنجمین متروپولیتن ترکیه بوده که یک مرکز تجاری و فرهنگی پیشرفت در سطح کشور است. این منطقه غنی از مواد معدنی است که از جمله کروم، آهن، مگنیزیم، سرب و غیره می باشد. با توجه به منابع مختلف نام این شهر در زمان امپراتوری هیتا نهاده شد. متروی آدانا در سال 2009 تأسیس شد و همکنون دارای 113 ایستگاه می باشد. آدانا در ناحیه آناتولی در جنوب کشور و ساحل دریای مدیترانه می باشد. غذا آدانا کبابی یکی از مشهورترین غذاها در بین ترکی ها و گردشگران خارجی است که برگرفته از سنت دیرینه این شهر است. آب و هوا آدانا دارای آب و هوای معمولی مدیترانه‌ای می باشد. زمستان‌های معتدل و تابستان‌های بارانی گرم و خشک می باشد. بیشترین دمای ثبت شده 25 درجه سانتیگراد در 12 جون 2011 بیش از 45.7% رطوبت به ثبت رسیده است. نیز سرترین دمای ثبت شده در آدانا در 28 ژانویه 2016 با -6.3 درجه سانتیگراد بوده است.